د دې وجه. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو تاسو ګورئ دا مهال بیټک ټي وي او زم تاسو ورور تاسو ملګری شان خان. ګرانو کتونکو بیراج پل د پاسه ولاړ یم د اختر ګرمې د شپې دي او سیلیانیان چې کوم دی په چکر راغلي د اختر د خوندونو نه مزې اخلي. تېرېدم اچانک چې کوم دی زموږ یو خوږ ملګری ذاکر خان صحابۍ سره ټوپۍ سره تعلق ساتي. ټیک ټاک کې یو نوم لري یو پہچان لري. نو ما وی چې د غږ د سره هم شریک کما. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لومبې خو ته د اختر مبارکي ډېر ډېر راکوم. یو جهان مننه چې تاسو موږ له خپل قیمتي ټایم راکړو. تاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل قیمتي ټایم موږ له راکړ. بیټک ټي وي زه ډېره شکریا ادا کوم چې د دې قابل وګڼلم. ته وایې که نه ذاکر ته چې کوم دی تقریبا د ډېر مودې نه چې کوم دی د مودې راسته ټیک ټاک کې خو چې مونږ وګورو اوسني ټیک ټاکرانو کې او تاسو چې کوم وخت کې ټیک ټاک کو د هغې مودې هغه ټیک ټاک په کنټینټس کې ډېر زیات فرق دی. تاسو څه ګڼئ؟ آیا هغه کنټینټ برقرار دی؟ هغه ټیک ټاک ویلیو برقرار دی یا ختمه شوه؟ نه اوس خو د ټیک ټاک هغه ویلیو نشته. اوس خو تقریبا چې ویلیو ختمه ده. اوس خو بس یو لکه غلط کنټینټ یوز کوي او هغه زیات تر سپورټ کېږي. نو اوس هغه ویلیو نشته. لکه ډېر په غلط نظر ورته معاشره کې کتل کېږي ټیک ټاک ته. اوس لکه تقریبا د څومره مودې راسې ته ټیک ټاک کوي؟ زما خو تقریبا 3 سال 4 شول. دومره موده ته ټیک ټاک کې سټرګل وکړو محنت وکړو. نو څه ګڼئ د ټیک ټاک نه څومره سم چې کوم دی وګټل ټیک ټاک کې څوم پکې وبیلل؟ نو بس ټیک ټاک کې خو خپل ځاني څه لکه پیسه نشته څه دغه نشته. بس یو نوم دی چې اوځي باقي پیسه وغیره دا ټیک ټاک کې زموږ په کنټینټ خو فلحال نشته. ها درته وایي که نه ستاسو ټیک ټاک کې چې کوم دی کنټینټ زیات تر فزیکلی تاسو ویډیوګانې ورکوئ د کراټې ویډیوګانې تاسو ورکوئ. نو آیا تاسو فټنس چې کوم دی نو خوښوئ؟ فټنس هم کړی دی، کراټې هم کړی دی؟ او موږ خو کراټې هم کړی دی. فټنس باره کې هر قسمه معلومات راته شته. موږ خپل ځاني تقریبا د 14-13 سال نه زه فټنس دغه کې یم لکه سپورټس کې یم. ها درته ووایه که نه د ژوند خواهش هم څه دی؟ څه ګڼئ لکه چې تقریبا فټنس کې هم تاسو ماشاءالله ښه پرفیکټ یې، څه ته هم زیات شوق دی؟ زموږ بس دغه سپورټس ته شوق دی. سپورټس ته چې دا کراټې ماشاءالله د ګیمونو کې هم شوق دی او دې کې خیر سره اړم یو. انشاءالله نوره کامیابي الله دې الله کې بس اړم یو پکې. او څه ګڼئ چې په صحابۍ کې د ګوره ټیک ټاک هم خبر وکړو که نه ټیک ټاک یو ښه پلیټفارم هم دی، یو پازیټیو پلیټفارم هم دی، یو نیګیټیو هم دی. هغه خو په مونږ او تاسو باندې منحصر ده چې مونږ یې څنګه استعمالوو څنګه یې اخلو. اوس چې کوم کنټینټ استعمالېږي په نیګیټیو کنټینټ استعمالېږي، نیګیټیو ولې استعمالېږي؟ د دې بیسیک وجوهات څه ښکاري تا ته؟ د دې بیسیک وجوهات دا دي چې زمونږ چې کوم معاشره نن سبا کوم خلک دي نو دوی هم زیات تر لکه نیګیټیو دا کنټینټ چې کم راوځي دا غلط دا خلک دا دوی سپورټ کوي. نو بس د دغې وجې نور د دې څه وجوهات نشته. دغه مونږ یو د دې وجوهات چې لکه یو کس یې راوخکي مونږ یې سپورټ کړو نو بس لازم هغه وایي بس دغه شی دی دغه به زه کوم نو په دې به مخکې ځم نو بس په دغې باندې چلیږي نو او په دغې دا په مخکې ځي دا غلط دی. ګینې زموږ خپل ځان تقریبا 1 میلیون پورې فالوورز دی بلکې دې نه سوا خو بس لکه دغه نشته سپورټ پکې د هغه چا دی کم چې لکه نیګیټیو دغه کوي غلط دغه کوي باقي دغه نشته پکې چې کم ټیلنټ والا دی هغه له سپورټ نشته پکې نشته زموږ په چانته کم چې دغه کوي. ها دا درته ووایه که نه چې صحابۍ خلک د ستاسو د علاقې د ټوپۍ تحصیل خلک چې کوم دی دغه پلیټفارم ته داسې هنرمندانو ته په کوم سوچ او په کوم فکر باندې ګوري او آیا تاسو چې کوم دی سپورټ کوي هم؟ ډېر خلک دي لکه سپورټ کوي هم دا 1 میلیون خو زمونږ لکه په دغې برابر شول چې زیات خلک هم پکې سپورټ کوي هم خو لکه زیات تر خلک دي چې هغوی الټه دغه سپورټ کوي نو هغوی لکه دوره دغه نه سپورټ کوي. سایټ کنټینټ چې چا کي که نه هغه نه سپورټ کوي ټیلنټ والا نه دغه. ها صحیح. ها اوس چې کوم دی نو ډېر کتونکي به تاسو ویني که نه اوس ډېر خلک داسې دي که ټیک ټاک حوالې سره مونږ بیا ټیک ټاک نوم په دې خو دا یو داسې پلیټفارم دی چې د یو غریب
تر حده پورې هم محدود دی غریب سړی په خپل ټیلنټ شو کولی شي خو اوس ټیک ټاک چونکې په نیگیټیوټي طرف ته روان دی د معاشره کې ګندګي پیلاوي فیمیلز پکې ډېر زیات راوتل په دې کم ځان راغلي دي او ځان مشورو پر اوس چې کوم نه لکان چې کوم نه ځان سره فیمیلز وتري او ځان پاغي مشورې او نیگیټیو کنټیویټي پاغي کې چې کوم نه یو نیگیټیو سوچ راوچت شوی دی اوس دا پلیټ فارم ګنده دی دې کې چې کوم نه کوګر حکومتي لخوا چې کوم نه حکومتي چارواکو لخوا چې کوم نه په دې کې بندش هم شوی دی بند شوی هم دی بیا کولاو شو خو اوس درته وای کنه چې هغه خلک چې ټیک ټاک باندې ټول عمر خپل ضایع کو خپل ټول قیمتي ځای ټیک ټاک لور کو خپل ژوند تباہ کو خپل کیریئر تباہ کو پاغي باندې سیتی حاصل نکړل تاسو هم کو تاسو هغه خلکو ته سم میسج پیغام ورکول غواړي نو بس مو ورته دا میسج ورکول غواړو چې اول غو لګه ټیک ټاک ډیرو کې نو بس یو نوم دی ابوزي باقي ما غو تاسو ته وی چې پکې څه شته نه باقي پکې شي نشته نو لکه بس ټیک ټاک نه خو سپیدا لکه بس نشته که څوک ډیرو کې نو بس صرف دا نوم دی دا پکې وزي ای زیات خلک پکې چې لکه یوټیوب دی په لوزي نو زه خشي خو زیات پکې لکه صدقه نشته کامیابی دغه پکې دوره خاص نشته چې سپورټ دل څوک نه راکړي ټیلنټ در کې هغه څوک نه سپورټ کوي نو خپل لکه موږ چې کم دا معاشره دی ته دا میسج ورکول غواړم چې لکه خپل شوق پوره کول پکار دي کوئی لکه خو زیات دغه پکې نه غلط دغه نه دی پکار او ټیک ټاک ته کوي دی خو لکه دا ورته وایم چې مخ خپلم 3-4 سال پکې برباد کړ خو لکه ست ملاویږي نه دغه پکې نشته لکه څه خبره کې نشته کو نننې خبرونه تاسو زمونږ ذاکر سره وکړه هغه خلک چې په ټیک ټاک خپل کیریئر خپل ژوند تباہ کی ځان لا هغه خلکو ته یو میسج زما کوشش زما هڅه دا و چې هغه आवाज هغه غږ د پورته کم چې 3 کال 4 کال په ټیک ټاک کې مهنت کو ملي ثورت څخه فائدہ حاصل نه شو نو خپل شوق کول پکار دی خو تر یو حد پورې پکار دی خپل کیریئر ته هم سوچ پکار دی امید ساتم د خبرونه مستاسو خوشي خبرونه مستاسو خوشي زمونږ د فیسبوک پاڼه د یوټیوب چینل هم دی هغه هم ورسره سبسکرایب کړئ په فیسبوک پاڼه هم زموږ فالو کړئ ان شاء الله بل خبرونه کې بیا ملاويږو تر هغه پورې شار تاسو ټول نه غواړي اجازه ټولي خدای سپارم د الله پامان